الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو په دین باندې آباد لري. نو په دې سلسله کې د نن موضوع ده اغا اقوال، اعمال، گفتار، کردار چې په هغې کې الله سبحانه و تعالی مونږ او تاسو لره اجر او ثوابونه او فرزوینې پکې راکوي، او مونږ ټول د دې اجرونو، فرزوینې او ثوابونو تږي یو او ضرورت لرو ورته. نو د دې جمع علماء کرام هغو په دې باندې ډېر خواري او محنت کړی چې اقوال دي، اعمال دي، وردت فیها اجور عظیمه، چې اجرونه هم ډېر زیات دي، ثوابونه هم ډېر زیات دي، او اثر مرتبه هغه هم ورباندې ډېر زیات دي، چې په هغو کې یو د هغه اقوالو نه او اعمالو نه قول کول دی په کفاره د مجلس کې. کله یو سړی مجلس وکړي، ناسته وکړي او مشوره وکړي، کیدای شي په دې مجلس کې دنه زیاتی کمی دا شوي وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من جلس فی مجلس، یو سړی کیناسته په یو مجلس کې، فکثر فیه لغته، په دې کې د ډېر داسې ورانې خبرې او غلطیانې خطایي وکړې، فقال، او دی په دې وخت کې دا وینا وکړي مخکې د دې نه ان یقوم من مجلسه، چې دی د مجلس نه پاسیږي، یو دعا ووایي چې هغه دعا څه شی دی؟ سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک، چې دا دعا وویلې، دا قول وویلې، الا غفر له ما كان في مجلسه. په دې وخت کې د په دې مجلس کې چې څومره خطایي او خطاګانې غلطیانې ترې شوي وي، هغه الله سبحانه وتعالی ورته معافوي. دا څومره لویه خبره. بل هغه دا ورونو چې بعضې داسې اعمال دي، اقوال دي چې په هغه کې ډېر وزن وي، طاقت وي. د مثال په طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال په باره کې امت یې ډېر یېرولی. د قیامت یو لس علامې دي. یو لوی علامه خروج الدجال، او دا به راوځي. بعضې روایاتو کې دی په مابین د شام او عراق کې په دې لاره کې یو لاره ده، په دې کې به دی را پیدا کیږي، او د ده به څه ملګري 70,000 من الیهود، 80,000 یهودیان به من اصفهان، د ایران د اصفهان د ښار، علیهم الطیالسه، دا به نښي، او د دې دجال به ملګري. او الله به وایي دې دجال ته دا قدرت ورکړی وي چې په یو لاس کې به اور وي، بل کې به اوبه وي، نار و ماء، او اوبه به اور وي او اور به اوبه وي. حدیث کې راځي چې څوک تږی وي نو په دې وخت کې د سترګې پټې کړي او سر دې ټیټ کړي او ودسکي د دې اور نه، هغه به په حقیقت کې خوږې اوبه وي، او دی به را پیدا کیږي او په دې ټوله ځمکه به ګرځي 40 ورځې، چې یو ورځ به د کال په اندازې، دویمه ورځ به د میاشت په اندازې، دریمه ورځ به د هفتې په اندازې، او دا نورې ورځې به عامو ورځو په شان وي. صحابه ویل یا رسول الله چې دا منځو سره به موږ دې وخت کې څه کوو؟ وایي فقدروا لها، د هغې به اندازه ولګوئ، لکه په 24 ګنټې کې 5 منځونه دي، دا به کوئ. او بیا یې وفرمایل چې دی دومره الله یو ابتلا امتحان کې اچولی، امتم بیا په دې کې په امتحان کې دی. یو ځوان به مخې له ورشي، ورته وایي چې په ما ایمان راوړه، او دی به په دې وخت کې د دجل نه کار اخلي. ځوان ته به وایي چې ته په ما ګواهي وکړه، هغه به وایي چې ته څوک یې، او دی به ایست هغه په منځ 2 شقه کړي، او بیا به بیرته د الله په قدرت ترکیب شي. بیا به ورته ووایي و اوس ما وپېژندلې چې دجال هغه ته یې، بیا څه نشي کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې من حفظ 10 آیات من سورة الكهف یا من اول سورة الكهف عصم من الدجال. چا چې دا 10 آیتونه د اول سر د سورت نه، چې دا په قرآن کریم کې په 15 او 14 سپاره کې دی، او د دې لوستل د جمعې په ورځ سنت دی، او فضایل د دې ډیر زیات دي. یو فضیلت دغه دی چې 10 آیتونه لږ مختصر وخت پې لګي، مختصر الفاظ دي، او الله سبحانه وتعالی د هغه دجال نه محفوظ ساتي. چې پیغمبر علیه السلام به په تشهد کې دا دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. پناهی غوښتي. دا څومره لوی اجر او ثواب دی.
بل عمل او قول چې اجر و ثواب پکې ډیر دی هغه الصلاة علی النبی، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود زیات لوستل ویل، هغه درود چې مسنون منقول. حدیث کې راځي من صلی علی صلاة واحده صلی الله علیه عشر صلوات. چا چې په ما باندې یو ځل درود وویلې الله سبحانه وتعالی په ده باندې لس کرته رحمت لیږي. او حطت عنه 10 خطیئات، او لس گناهونه معفیږي. ورفعت له 10 درجات، او لس درجې سوا کیږي. او په بعض روایت کې راځي وکتب له بها 10 حسنات، او دته لس نیکی پې لیکل کیږي. هغه کوم درود دی؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا څومره لویه خبره. دغه شانته په یو حدیث کې راځي چې یو تن په سنن رواتبو باندې دا لږ عمل مونږ ته بریښي، محافظت وکړه، دوام یې وکړه چې سنن راتب 4 رکعات لمونځ دی سنت مخکې د ماسپښین لمانځه نه به دا ادا کیږي، او 2 رکعاته وروسته د فرض د لمانځه د ماسپښین نه ادا کیږي دا 6، او 2 رکعاته وروسته د ماښام د فرض نه دا 2 رکعاته د 8، او 2 رکعاته د ماخوستن د لمانځه نه وروسته د فرض دا 10، او 2 رکعاته د سحر د فرض لمانځه نه مخکې دا شو 12. حدیث کې راځي من صلی فی یوم و لیلة، چا چې مونځ وکړه راتب دغه لمونځ په شپه ورځ کې چې 12 رکعه بنی له بیت فی الجنه، الله سبحانه وتعالی به په جنت کې د ده دپاره د دې 12 رکعاتو په کولو په عمل بنګله جوړوي په جنت کې. الله اکبر. د دې باید سړی پابندي وکړي. د دې وجې نه د په ښه شان اودس کول دا هم یو عمل دی، د دې څومره اجر دی، لوی اجر دی. حدیث کې راځي من توضع فاحسن الوضوء، یو سړي اودس وکړه، اودس خو هر لمونځ ګزار کوي خو په احسنه طریقې سره اوبه یې کم مصرف کړي، ولو که دی د نهر په غاړه ناست وي یا نل ته یې لاس نیولی وي، او په سنت طریقه اول یې لاسونه رغوي دا لاندې کړه، بسم الله یې وویلې، 3 کرته خولې ته اوبه مزمزه، او 3 کرته پوزې ته استنشاق و استنثار، او بیا یې مخ وینځه په اهتمام 3 کرته، او بیا یې لاسونه سره د سنګلو 3 کرته مخلیم پکې وکړه، او مسه د سر ټوله وکړه، او بیا خپې سره د ګټکو او بیډۍ ووینځلې، په ښه شانې اودس وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خرجت خطایاه من جسده، د ده د اندامونو نه دا ګناهونه داسې تویږي حتی تخرج من تحت اظفاره، د آخر ساس کې د نوکانو نه چې کله هغه ساس کې تویږي دا ګناهونه ایسته تویږي. الله اکبر. دا څومره غټه خبره. بعضې روایاتو کې راځي یو بل عمل چې موږ ته په ظاهره هغه وړوکی عمل ښکاري خو غټ طاقت اجر ثواب پکې دی، هغه دی
آغا 2 رکعت المنز بعد الوضوء چې دیتا تحیت الوضوء ای د اودس المنز. حدیث کې راځي ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. یو سړی ښه اودس وکړي په ښه شان او بیا 2 رکعته لمونځ وکړي، خو داسې لمونځ چې په توجه سره مقبل علی الله په یقین په توجه، نو الله سبحانه وتعالی په دغه 2 رکعته لمونځ باندې جنت ورکوي. الله اکبر، څومره لویه خبره. نور داسې ډېر اعمال دي چې الله سبحانه وتعالی دغه په عمل سره په جنت کې میلمستیا ورکوي. مثلا یو سړی دی هغه جماعت ته ځي سحر و بیګا 5 وخته. حدیث کې راځي اعد الله له فی الجنة نزلا كلما غدا او راح. یو سړی د مسجد د تللو پابند دی، الله سبحانه وتعالی په دغه پابندي د جماعت چې 5 وخته ځي په جنت کې ورله میلمستیا کوي، جنت ته بیا میلمستیا کوي. څومره لویه خبره. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب البلاد الی الله مساجدها. الله ته خوښ ځایونه هغه جوماتونه دي او کره بد ځایونه هغه بازارونه دي. د دې وجې نه د داسې اعمالو پابندي پکار ده. یو بل عمل چې هغه مونږه ته ډېر داسې عادي عمل ښکاري بلکې معمولی عمل ښکاري چې یو سړی د سهار لمونځ وکړي په جمع او دی د الله سبحانه وتعالی په دې وخت کې فرض لمونځو کې ذکر کوي. 3 کرته الحمدلله، 3 کرته سبحان الله، 4 کرته الله اکبر، آخر کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. سل شو. نو دی په انتظار کې دی، هغه منځ کې ناس دی، ملائکه څه ورته دعا کوي؟ اللهم اغفر له، یا الله دله بخښنه وکړي، اللهم ارحمه، یا الله په ده باندې رحم وکړي. په یو بل روایت کې وتوب علیه، یا الله د ده توبه قبوله کړي. او ملائکې څوک دي؟ ملائکې هغه ملائکې دي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، چې د الله طرفة العین نافرماني نه کوي او معصوم مخلوق دی. څه چې ورته وایي هغه عمل کوي، نو دعا به یې نه قبلي. په دې معمولی عمل دی. یا په یو بل روایت کې یو سړی په جمع د سحر لمونځ وکړي په جماعت سره او کینی تر دې چې لمر راوخیږي او بیا په دې وخت کې 2 رکعته لمونځ وکړي، نو كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. د یو حج عمرې ثواب کیږي. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې موږ او تاسو ته عمل راکړي چې په ظاهر اعمال هغه ډېر وړوکي دي، خو اجر او ثواب اثر مرتبه هغه ډېر عظیم او لوی دی. او نور په الله سبحانه وتعالی سپارم. الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو مل او مددگار شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد